چې تاسو موږ ډیر استعمال کړو ټول عمر موږ استعمال کړي نور موږ نه تاسو استعمالولای شي او نه موږ ځان استعمالولو لور کو کاغه د وزیر اعلی لیول پورې دی کاغه د وزیر اعظم د لیول پورې دی دې سپته لیکنه لګی دا کرونا به کله ختمېږي دا وزي او دا سم لهر روان دي د کرونا خو هیڅ پته نه لګي هغه کې نشته یاره دا خو الله ته پته نه په محرم کې نه یو محرم نه بعد بیا راشي نو بعد دا خو ما ویل کنه چې څنګه په کوم ورځ محرم ختم شو هغه خپل مذهبي په تهوار ادا کو یو بل وټه کو او چې څنګه هغه ختم شو په هغه ماسخوتن باندې واپس کرونا راځوندې شو نو دا کرونا کله زی کله راځي بس هغه بدلته ترور ماما کوري هغه کړه وزیر راځي بس خدمت بکو شادیب خان د خدمت ته پاروتی و دا یو جذبه را خدمت ته پاچ څه قسم خدمت سره ادارو نه یا زمونږ افتاب رو راغلی د ادګار ور صدر هغه خبرې وکړي هغه د ادارو په اړه خبرو کا مخ کې دغه شوی خو ان شاء الله موږ دوه عمرګریو او ګرځو پر دې کارپنټر کاریګرو د پاره با سناسر وړو څه پیدا بدیل وړو السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان مل شازیب نن راغلو مردان کسې مارکیټ ته راغلو دلته د آل کارپیټ اینڈ ډیلر اسوسییشن الیکشن را روان دي په 5 ستمبر باندې الیکشن دي چې صدارت ته پکې نفیس او سیکرټری ته پکې سکندر ولاړ دي نو یو سره په دې موقع باندې خبر تر کو نن عید داخلي روز و داخلي کوله نو د هیڅ نه په دې موقع باندې ورزوي طرف ته जी ګران عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو سماره پروګرام په سٹارټ کوی دا وخت ما سره صدر صاحب نسته او دی خو سیکرټری نسته صدر نفیس نوم دی او سیکرټری سکندر نوم دی دې سره به کوم دی خبر تر کو په دې موقع باندې داخلي روز و داخلي کوله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی شازیب خان څنګه روان دی خیر دی بالکل خو کول روان دی هم مزیدار روان دی نن د داخلي روز او نن د داخلي روز و او الحمدلله خپل ګڼ تعداد مرګري راغلي ټول کارپنټر برادری چې کومه ده ټول خپل ګڼ تعداد راغلي هغه ډېر مشکور ما او هغه د اکسان چې کوم دی دا به زموږ عمر پورې په یو ګو پراتی مخکې څه خوښته چې ته الله پاک د دغه در کو پاش وي کامیاب شي پکې نو سم خوښته کول غواړي بس خدمت بکو شادیب خان د خدمت ته پاروتی و دا یو جذبه را خدمت ته پاچ څه قسم خدمت سره ادارو نه یا زمونږ افتاب رو راغلی د ادګار ور صدر هغه خبرې وکړي هغه د ادارو په اړه خبرو کا مخ کې دغه شوی خو ان شاء الله موږ دوه عمرګریو او ګرځو پر دې کارپنټر کاریګرو د پاره با سناسر وړو څه پیدا بدیل وړو ان شاء الله تاسو سم مسائل نشته خپل مارکیټ کې خپل کارپنټر طرف نه بس مسائل خوددار چې یو خورا کرونا رااله نو دا دویم کال لی دکانونه را باندې لکه نن کانو سره کرے کې سری ریپو کو نه سو حکومتي سره ریډي پر سره شوی دی الانکه مونږ چې کم د خپل دغه خ کړی دی اپریشن اسسټنټ ویکسین مم واري دي او هغه مم کړی دی خو ان شاء الله دې پسې هم منډه ووا او زموږ د دکاندارانو مونږ ته ډېر غټه تمې دي او ان شاء الله دې اتمه با برابرو ان شاء الله الیکشن مو کله دی الیکشن په 5 تاریخ جی 5 تاریخ باندې دی جی بالکل تاسو د نفیس خبره ترې وره دي اوس ورزو سیکرټری صاحب طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی ډیر مې نن خو چې تاسو د هلي روز او د هلي موکله په دې موقع تاسو څه وینئ بس د ما خو خپل کشرانو مشرانو دوستانو ډیر اول خو شکریا ادا کوم د ټول چې موږ سره رال بغن تعداد کې موږ داخله وکړه او بیا ان شاء الله د موږ دا خپل مقصد چې خپل سونه کارپنټر برادری زموږ چې دا ټول اول یو موټی کو ټول را یوځې کو ان شاء الله او دا مقصد دی چې خپل عوامو خدمت وکړو کنه دلته موږ ته ډېر مسلې دلته ډېر
کمزوري خلک هم پدې کې شته کنه خو زمونږ ان شاء الله دا مقصد دا ازمي خپل کمزوري خلک را برکو خیال لري او کم چې چاته سم مشکلات یې غوړ ختم کو ان شاء الله لاک ډاون خو دې بیا لاک ډاون په حواله باندې سوال غواړي لاک ډاون حواله سره خودونګ دا خبره چې لکه دوم خو دلته چې تقریبا 80% کسانو ویکسین کړی دي کنه دی خو چې چا ویکسین وکړل نو بس کورونا سره بیان نشته ان شاء الله نو لکه موږ کو الله تعالی موکراک نو دي سره هم پدې مان ان شاء الله چې موږ هغه کو مشاورت کو چې را دمږ زیات تر خلکو ویکسین کړی دي او بل دلته خو زیات دغه داسې دغه نشي چې خلک زیرا دي بارای کسان زیرا دي کنه نو لاک ډاون موږ ته سره غنښت دم خو ځان لکاري او ځان له دکاندارانو کله کان لګي کارګر لګي شورمنو ول ځان لناستي او چرته بروس کې غاک راشي دوغا کراشي بس هغه سامان یا علي یا نالي بس بیا لاړ شي کنه لکه د بازار د جوخانه حساب کتاب دمو پکې نشته کنه لکه تاسو باندې وزت تورش نه تاسو خلک راشي بس اډر درکیو اډر راکی یا چې کوم دي د دکاندارانو خپل کاری مونږ ولوکو بس गाड़ी वाला راشي وی چې ولګنه نو لکه مونږ به دا و چې لاک ډاون لري کسی نه مونږ بار کې کنه کارپنټر کسان خو خبره جی ګران عزتمند کتونکو اوس دا وخت ما سره چې د ایدګا فرنیچر اسوسییشن صدر افتاب عمل صاحب موجود دي هغه سره خبرې ترې کوم نن راغلی و السلام علیکم وعلیکم السلام ملک خیر دی شکر دی تاسو شکریا ادا کو چې تاسو راشي دلته مونږ لو زمونږ د خوارو غریبو اواز چې کم دینو د غټو د وګدارانو وګونو ته ورسوي نو جی موږ د تراغل د داخله و د نفیس سکندر نو دی په حواله باندې تاسو سوال غواړئ الیکشن څنګه روان دي الیکشن خو ماشاءالله زبدا خبره وکم چې ټول بازار په نسبت د ټولو نخواګه او رورولي زمنګ د خلکو ده دا د فرنیچر ډیلرز والدي او کاغه فرنیچر میکرز والدي دا ډیره خواګه رورولي ده او ډیر برورولي او ډیر په فرندلی دوستانه ماحول کې د الیکشن روان دي او ان شاء الله اختتام ته به برورولي او په اتفاق او په اتحاد باندې رسو تاسو وختي خبرو کې د حکومت به سر ټکو هغه سره لک شریک کې بالکل جی د نن ورځې پورې څنګه تاسو ته معلومه ده او زمونږ د واکدارانو تم ټول معلومه ده او زمونږ د غټو تنظیمونو تم معلوم ده زمونږ د تنظیم او د نورو بازار په تنظیمونو کې تنظیمي تاجران کې دي کې ډیر پرخ دي زمونږ د هنرمند تنظیم دی د هنرمند د بارا ډیر سدي د حکومت په کور کې خو د نن ورځې پورې نه داغي په سوکتلی نه داغي چاته پوس کړي او کچاله راغلي دي ناغه بس ممزرماټ ولا زرماغي په خپل خړلې ده څنګه تیر غټ لاک ډاون تیر شو پاغي کې زمونږ ضلع ته خصوصي پیکیج ټول پاکستان کې بزده ویم ټول نسوا پیکیج زمونږ ضلع ته ملاو شو خو په هغه کې زمونږ خلک چې څومره سفر شو څومره خراب شو نو دومره یو طبقه نه د سفر شوی ک لاک ډاون لګي یا نور سم مسله لګي نو نور خلک رستو دي اول لرګي خلک زمونږ بس راخلی وای دا شریف خلک دي اسیم سن وای راځي دي مخ کې دا نور برستو کو نو شرافت زمونږ بخپل زی او د اخ تپوس زمونږ بخپل زی مونږ به ان شاء الله د اغي سرم کینو اغي سره بخپل استړی کو اغي سره بخپل جړه پریاد باغی ترسو هغه زمونږ د کسې کم الیکټډ مرګری دي 400 د دې زنه الیکټډ شو هغه به زمونږ سره د دې به موږ ملاتړي دا به زمونږ ملاتړي ان شاء الله او موږ به کینو د خلکو سره کم اقونه چې زمونږ د وسه پوري موږ ته نه دی ملاو شوی یا نورو خلکو جیبونو ته تلی نو ان شاء الله هغه به موږ حاصلو او د خلکو لبرازي او د بدی باندې به تقسیمو ما هغه ورځ منسٹر سوري نو د سیم ایڈوایزر صاحب چې کوم دی عبدالکریم خان سره ما خبرې وکړې یا بیګا د سمال انډستریز چیمبر اف کامرس دغه چې کوم ډي جی صاحب دی هغه سره پرون زموږ میټینګ وتی سلسله کې هغه ته موږ خبره وکړه چې کرونا رااله ټول خلک سفر کړل ټول خلک وځپل خو واحد زموږ د فرنیچر چې کوم برادری د نو لدی د ملاړو کې مات کو دای دونه متاثر کړل چې پرون خدای شتمر ډي جی صاحب تر دې پورې خبره وکړه چې زمون خلکو پاکو تراغلي دي دې سپت لې کنه لګی دا کرونا به کله ختمي دا وزي او رسم له روان دي د کرونا غوښ پته نه لګي هغه کې نشته یاره دا خو الله ته پته نه په محرم کې نه یو محرم بعد بیا راشي نو بعد دا خدا خو ما ویل کنه چې څنګه په کوم ورځ محرم ختم شو هغه خپل مذهبي په تهوار ادا کو یو بل وټا کو را وټا کو او چې څنګه هغه ختم شو په هغه ماسکوتان باندې واپس کرونا راځوند شو نو دا کرونا کله زی کله راځي بس هغه بدل ته ترور ماما کوری هغه کړه بزی راځي لکه دغه موږ ته معلومات نشته خپل احتیاط کوي کنه کوي بالکل احتیاط خو موږ ډي سي صاحب ته په دې باره کې یو لیټر هم کړی دی او هغه موږ سوشل میډیا په ترو باندې شایع کړم دی ډېر مرګري بداغې نه خبرو چې راشه صاحب ته زمونږ سوپیز وګوره تاسو د سوپیز خبره کوي یا تاسو د ویکسینیشن خبره کوي نو ویکسینیټډ موږ 80% تقریبا 90% تقریبا ویکسینیټډ دي زموږ ته کوم ریلیټډ خلک دي که تاسو د سوپیز خبره کوي نو د ټولو د سیوا د ناستې زینه چې کوم دي نو زموږ سره دي نو ډي سي صاحب سره موږ په دې حواله سره خبرې کړې دي او خبرې روانې دي ان شاء الله چې هغه به زموږ درخواست منزور کړي موږ سره به بهشکه دی لګي هغه کې د غټو لیول خبرې دی وایي کې موږ سره شو ویلې هغه د خپل کار دی
ولکه موږ سره به اول غازی مو زمونږ موقع په ګوري زمونږ دغه په ګوري که موږ باغی په اس او پیز باندې برابري او د هغې د پاسه دی په موږ باندې لاک ډاون لګی نو دا به زمونږ سره هغې ذاتیات یا به موږ سره هغې ډېر غټ ظلم کوي. جی بالکل تاسو د دې خبره ترې واورېدې چې موږ سره ډېر ظلم روان دی چې دوی اوس دوباره بیا موږ باندې لاک ډاون لګوي.